وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور حافظ ذبیح الله په نامه د قندهار ولایت له سپین بولدک ولسوالۍ نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا یوه رضعي خور ده، د هغې بله رضعي خور ده، هغې سره نکاح تا ته جایز ده که نه ده جایز؟ نو محترمه که دا صورت داسې وي، مثلا د هغې جلۍ مور ده، تا ته هم شودې درکړي، دا جلۍ خو یې اصلي لور ده د دې ښځې، یوه ښځه ده مثلا د هغې اصلي لور ده، یعنې نسبي لور یې ده. نو ته راجیګ سولې د هغې ښځې شودې دي وخوړلې، نو چې تا یې شودې وخوړلې نو خو هغه خو د تا خور سوله، نو د تا نکاح ورسره جایز نه ده. دغه ښځه راجیګه سوله یوه بله پردۍ جلۍ ده، هغې ته هم د هغې ښځې شودې ورکړلې، نو خو چې شودې ورکړې خو هغه هم د تا خور سوله، ځکه د تا رضعي خور ده هغه هم، نو هغې سره هم د تا نکاح جواز نه لري وروره، او د دغې ښځې له لور سره چې هغې سره هم د تا نکاح جواز نه لري. الله دې جوړ لره وروره، کامیابي دې نصیب